أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود د دې ربط مخکې سورۃ سره ده. سورة یونس کې الله عقلی دلایل ذکر کړل د الله ر توحید چې اے خلکو دیو الله بندگی دیو الله اطاعت یو الله لرجو یو الله لرکو سجده پکار ده. عقل دا تقاضا کوي دی صورت کې الله نقلی دلایل ذکر کړي چې انبیاء دې مضمون د پاره راغلي دي. دیم سورہ یونس کې رد کې الله پاک مشرکین شو هغه عقیده لرله د سفارش شفاعت قهری موږ به الله په وړاندې بدمعشي زور استعمال کو مقابله وکړو. د دې صورت په اول کې الله ر توحید مضمون راوړي بدمعشي نه الله ولته نه چلیږي. دریم سورہ یونس کې امر کو په اتباع وحی واتبع ما یوحى الیک. اے نبی تعالی چې کوم شی دی وحی کېږي د تابعداري کوا. دی صورت کې الله خلاصه وحی ذکر کی خالص توحید. سورہ یونس کې ویل چې انسانانو د غیب علم الله لري پټ شینو باندې اپ ویلې. دې مقام کې الله بیان دی کوي د الله نه سیوا په دې خواجه څومره اغه له ګور بالکل سره د غیب علم شته دی نه نفي د علم الغیب د غیر الله نه. دا هر صورت به د الله تقریر دی. مقرر شکل یو تقریر کې نه یو خاص هدف لري غرض. دی صورت کې الله درې هدف بیانوي درې داوی. یو دا چې اثبات توحید یک یو دی الله هیڅوک سره شریک نشته ملائک انسانان پیران مړ ژوند دي. دویم التجیب بالدعوه الله چې کله قران بیانوي ګورې یریږي بنا سیمنوي چې رسول مې قتل کی څوک مې ونی شي څوک به دې مګل ترور کې نه دا خو ډېر کلک کتاب دی ته به دې کلک ودرېږي نو چې سکیږي اب مالک دی قتل له او زندان دی او قبل له او قبل له. دریم نبی صلی الله علیه وسلم پورا تسلی الله ور کوي پکې غما خلاصه سورۃ اول باب 25 پوری. اول کې الله ترغیب ورکوي قران لا الله دا قران ډېر جامع کتاب دی. دویم نمبر آیات کې ورته شرف العباده د دې الله نه ثواب چاله ګور سره کته نه کوي ک پیر صاحب دې ک شیخ صاحب دې وستي مرزا الله دا خو ناروا ده سر چې کته کوي نو صرف او صرف چاله یو الله لا. دریم نمبر آیت کې الله ترغیب ورکړي توحید لا دې فعلی بیان کی. څلورم پوری پنځم کې الله زجر وکي عورت د شرف العلم هیڅ څوک د الله سره په غیب باندې شریک نشي چې پوي شي. شپږم کې رد د شرف التصرف هیڅ یو زنده سر نشته انسانانو مگر په الله رزق دی څومره اوچت ذات دی دا. ووم کې بزجر ور کې په انکار د باس بعد الموت ډیر انسانان دي قیامت نه مني عام لکه دهریان. اتم کې الله رټنه ور کې بدو خبرو باندې او په بدو حالاتو باندې غالبا لسم نمبر آیت پورې انسان نه دی کله وې د عذاب ولنه راشي کله چې مشکل پیرا شنه استعمال پریاد کی چې خې کوم نو ایست الله تکبر به کوي بدمعشي کوي
یولس کی بشارت زیره 12 نمبر آیات کې الله تشجیع ذکر کې په بیان د توحید چې او پیغمبره کله چې قران بیان نو ډېر په میړانه د زری په اندازه باندې ګور ورسنه شبکی دیار لسی بیبل رټنا سوال لس کې بعد رټنا ور کې په انکار د کتاب دی وای دا قران د الله کلام نه دی غب شپ دی دا شپارس کې تخویف ولس کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی مقصد بیات کی دلیل نقلی اتل سمرات کې والله علت د عذاب بیان کې چې دلیل شي تخفیف اخروی داخل ګول الله دل کړه دروغ وی کنه الله وی ما سره شریکان غړي کله ما سره شریک دي شرم کې الله به تخفیف ذکر کوي چې انسانانو د الله نه بچ کېدل نه شي نه هم سو خلاص کی ورې د سیمینو ور کوي درش کی بشارت چلیریش کی الله تمحید ذکر کې د پاره د ما بعد مقصد بیان دی مثالی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را حدیث کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم بریګی راګی سپینو وختو ولګیدا ابوبکر سره ډیره مینوا د غار ملګری د سفر ملګری د هجرت ملګری د سنگر ملګری د دعوت ملګری ارزه کې بشریک و نبی صلی الله علیه وسلم بکره ملګر لم ویلي وی ګور اسما دا یو دوست ابوبکر د بارک ولی ماته سو خپه کوي هر وخت تاسو سره جنجال کوي دا زما وزیر دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دقیق نظر باندې وکاته دلته وختس نشي و سره وګړي ټول دویش وختس پینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا رسول الله ګیره خو سپینه شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل شیبتنی زغ سوره هود سپینګری کړم دا ډېر ګران سورۃ دی کله سورۃ الحاقه یاد کی کله سورہ واقعہ ذکر کی کله سورہ مرسلات وغیرہ ګران سورۃ دی دا کتاب معنا هاذا کتاب مخکې مبتلا ده دا ډېر درین کتاب دی سپین کتاب دی اوچت کتاب دی احکمت آیاتهم مضبوط دی آیاتونه دا او به بیان کړی شوی دی من لدن حکیم خبیر د جانب دا الله نه حکمتونه والا دی او خبردار دی څه مطلب دا تاسو مخه چې کوم کتاب دی دا ډېر اوچت کتاب دی ولی الله یې مې تشریح کړی دا ان شاء الله دې شي تشریح کیندا و څومره قیمتي کتابي احکمت معنا قطاده سے فرمایي دا ټول مضبوط دي اس باطل بګی نشتا ابو العالیه وی معنا آیاتونه مضبوط دي په امر باندې او پناه تفسیر لاغله ده په وعد او وعید ثواب عقاب عبد الله بن عباس فرمایي احکمت دا معنا ناسخ نشتا احکمت دا معنا الله واپس کی جمع کړي شوی دی دغه نور څه به لګ لګ را لګل شوی دی تقریبا درش کاله د میشته دوی شروع کی پوره شو فصل دا معنا بالحلال والحرام حلال او حرام تشریح کړو ثواب او عقاب وعد وعید من لدن حکیم د جانب دا الله نه حکمتونه والا دی او د قشان خبردار دی خبير وسرد الشرك العباده دي ته ویل شي جواب سوال اې دي قران مرکزی مسله سره څنګه ډېر خبري قران کې شته شهیدا بنیادی خبره سره الله دلته کې عبارت پټ دی الله لئلا تعبدوا شرامد شون و الا الله سوا الله انا انني يقينا ذات سليم داغه قران نذير ير ورکون کې او بشیر او نذير ورکون کې قران دا موږ لوي رکوع سجده شکوي بس یو الله له وکي بل چا بندگی ونه کوي وس ترغیب توحید لا دغه خبره د شي کړي دا ان استغفروا
بخنه وغواړي ربکم دخل ربنا به توبه وباسي الیه الله لا بخنه سبحانه کې وغواړو یو په بار د شرکی یا الله موږ معاف کا دویم هغه ګناهونه چې کوم مخکې شوي دي ثم توبه کې دا سمه معنا دا واو دی سوال لاله استغفار او توبه کې فرق څه دی دا یو شی دی جواب بخنه وغواړي د الله تعالی نه په جواب باندې به توبه وباسي الله له پزړه باندې یا په طاعت او توحید وز استغفار پیدا واورا یو دا چې الله مست رزق پراخه کی دویم ژوند برخه شي دریم عذاب بدر باندې رانه شي یمتع معنا مزي بدر کی تاسو متعان حسنا مزي کیسا علاج مسمى نیټي معلومه پوری سوره هود 50 کې مراشي نوح کې مراشي یمتع څه معنا يعمركم الله بعمر درکی دیم قول علماء ذکر کړی چې مراد دې نه ده دا هغه عفار توفیق بدر کی چې په ایمان الله خوشالي یا قناعت بدر کی تاسو پر موجود باندې چې کوم شی درنه فوت شوی دی پای وخت پکې گیلا علاج مسمى معنا مرګ قیامت جنت داخله دل وس ترغیب اخرت لا ويؤتي وربکی اره خاوند فضل الله فضل او خپل خیر هر خاوند فضل الله فضل معنا خیر والله ورکی فضل معنا جنت فضل معنا توفیق کې څه عمل وس خالد هغه موږ د سره توحید منونه توحید لا بګی شی دی جواب وان تولوا كذا خلق مخواړو فاني يكتاسو مخواړو فاني اخاف يقين زيريګم پتا سو باندې عذاب يوم كبير دا عذاب دا اورج نه چلو یادام قیامت سوګي دینه مراد بدر دی بدر کې الله سم سخت سزا ورکړه اوی جنرالانه به کې مردار شو اوی قیدین واستخفيف اخروی الى الله خاص الله مرجوكم ساس وفشلا وهو على كل شيء قدير دی الله پر شمانه طاقت والا الله مخرب ودرے گئے الله بسره به حساب کتاب کوي دې رچ طاقت ته الله یو کسر والله حساب کوي ته بچی دي نشي ورسات کې زجر دی اسه کې آیات کې رد شرف العلم دی بد نبی صلی الله علیه وسلم سره دښمنی کوله الله یې ګوره صدر باندې پوهیم چې غلط حرکت شروعږي یا نبی صلی الله علیه وسلم دعوت کو قران درس دوی عیسی په بل طرف باندې واوخته یره اوس به التناستی دغه بل کار بغیر درسونه نشته الا خبردار انهم یقینا دوی اړی الله اذا پولیسینیم صدورهم دغه سرور تفسیر دیو دا منه په دعوت د نبی دویم په کفر باندې دریم سینه د شي اړې شمالي دلې نه سلورم حیاءن با صحابه چې جما کوله الله نه حیا کوله یا هم بستری په حالات کې ځان به شراتاو کو الله یو زخه دی وینم بیرغینا نو استاوس کې ندی چې ځان پټ کې منو د الله یا رسولنا وصلی الله د غرمې چې جامع وباسم زدر باندې پوهه الا خبردار حين پاتیم چې داخله ک الله وی تاوی ثيابهم داخل جامع استقشونه کې معنا تاولو يعلم الله تعالی پویږي ما پاس شدي پټیو کار کوي انه علیم بذات الصدور یقینا الله په خاوندانو د شینو ار خبره باندې پوهه ورسات کې رد شرف العلم دا تکمیل لري ما قبل له حاصل بدای اے انسانانو پر دنیا کې څومره مخلوقات دي ټول د رزق ذمہوار څوک دي او الله دې دا رزق شو ورکی خو علم پېښتا نو چې علم مشته شرط پټيږي کوم خو الله وزي
نشته هیڅ او زند سر فی الارض پر اسمکه کې الا الله رزقا مگر په الله رزق دې رزق دا معنا چې دا ژوندې په پات کیږي نور معنا غانې علماء وکړي دي ويعلم سره جواب سوال چټي دا الله په الله باندې رزق دې خبره په علم کو هغه ور باندې علم یو کبني الله جواب وکړو ويعلم الله تعالی په زیاد آرام د دې او په زیاد سپارښتنه امانت دي مستقر دا معنا د مور رحم مستودع دا معنا د پلار شاه یا بالعکس یزيد آرام او زیاد امانت خبر د پلار په ملا کې د مور په سینه کې چې کومې معنی نه ته جوړېږي الله دا مال معلومه ده چرته چې سملې چرته چې ګرځي داسې مال معلوم دي خبر دې مال معلوم دي معنی چرته بچ کې دي الله نشو بچ کې دي کلن دا ټول شي په کتاب مبین په کتاب کار کړي وزجر په انکار د باس بعد الموت ډیر خلکو ویلي په مړه قیامت نشته الله جواب وکړو چې انسانانو د اسمو کو اسمانونو باندې او د عرش باندې د الله اختیار او طاقت شته سره کمزوري بدن باندې د الله طاقت نه ضروري وهو الذي الله ذات دې خلق السماوات والارض في 6 ايام چې دې پیدا کړی اسمانونو او زمکه په اندازه شپږ ورځو وکانه عرشه عرش الله على الماء په بو باندې اول وخت کې سوره بقره کې ابن کثیر په حواله کې ذکر کړو بعد شو ګرته اوچت شو اسمان او غرونه ليبلوکم دامن چې الله تاسو زمې کړه راولي اې دې تعلق تر خلقه پورې دی یا چا وی دې تعلق راغی تر الله رزقا پورې سوره ملک سوره کاف کې عمرش ازمیک څه کوي ايكم کم یو دې تاسو چې احسن عمل ډیر کړي په اعتبار د عمل دې سمانا خدي عمل قرطبي لیکي قطاده یاتم عقلن چې عقل پورا دی حسن بصری وی چې اسحد په دنیا څوک په دنیا کې زائد دی ضحاک معنا کړی دا اکثر ذکرن څوک ډیر ذکر څوک الله یادای مقاتل معنا کوي اتقال الله څوک الله نړی ریږي عبد الله بن عباس وی چې عمل بطاعت الله څوک الله عمل کوي دي شونه ویل چې اکثر دې توجه کوي الله تعالی د شنو وی چې سور رکعات منځ دي کړي احسن لك عملك خو کوي وکا سمو شر ور ماشاء الله کا ته وګړي شل لگا په 6 منټو کې دی لسه ضرورت دی شلو خبري کیفیت معنی شکر والا ال تتابسي پیشنه مې راولېږي احسن ویلي فضل ابن عاص چا پښتنه وکړه چې احسن سمانه قال ان يكون الاخلاص والاصواب عمل بخي کې د الله لپاره او د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې برابر کوم عمل چې د الله لپاره نه ریایي یا کوم عمل پای کې د رسول الله طریقه نه حقیقتا الله سره منی نه بدعت ته راځي به سوال لري چې انسان بکره نیک عمل شي احسن عمله دا خدای چا خواهش ني یو وایي نیک عمل شم کیسه عمل زمانہ صادر شي بل زمانہ د ټور نمخ کې اول د الله په ذات باندې ایمان لري تیم د الله په قیامت باندې ایمان لري دریم د الله د عظمت عقیده ولري څلورم د چا رحمت او زمنه متاثر کېږي نه پنځم هغه اسباب استعمال او چې عمل په قبلېږي شپږم هغه اسباب استعمال او چې ورسته وشاړي ووم د الله سره مینه کوا اتم د قران او سنت مطالعه نهم جهاد کوا لسم ارچ کی خنیات کوا یو لسم کوشش کو چې عمل پټ کړي احسن عملا والزجر ولئن قلت وكتو انكم يقينا تصبر وجت کړي شي من بعد الموت ورسې دې مرغنا خمخوي الذين انسانان كفروا شي کفر کړي دي ان حسن دا خبر الا سير مبين مگر دروغ کارا قیامت چرته دي تاسو غب شپ دي چې د خلکو شروع کړي قران کې الله ډېر عقلي دلیل دی ذکر کوي کله کله دا وایي اے انسانانو نوې پیدا مې کړې نو اې دوباره وستاسو پیدائش باندې قادر نو
اول چې الله قادر دی دوباره خامخا دی کله باران وشي لاندې زمیدار دانه کړلې شنت تیغونه دا دانې الله رو باسي دا شنت تیغونه دی و چې دانې نه چاره وېستو الله موږ هم دا و چې الله را جوړ کی کله وی چې انسانانو سورې صفات کې اسمانونو غرونه تا په دې باندې ما طاقت دینو اے پرې کمزوري بدن باندې ما طاقت نه کله وی الله عادل دی عادل دار جنتی جنت ته بوجي جهنم له کله چې قیامت راشي کله وی الله رحیم دی رحم د الله دنیا کې نشات دی تر څو چې آخرت مو سره نه پراخ رحم دی دې کې نشي بندي دی هغه کله وی دامه کې قومونه مې الله برباد کړ دلیل لبدی چې هغه مې برباد کړ چې قیامت امراولم ورسات کله او زجر ورکی په بد احوال کله موږ دا قیامت الله ورستګو یو دم دوچې جوړیږي ولی نه راځي دا قیامت کو نشتري دا محمد دروغ وای دا خبره دا واغه ولا انه کچرته ورستګو موږ انهم العذاب د دین عذاب الامه تر یوم دی معلومه خامخاوي استهزان ما يحبسوا لك څنګه عذاب نه راځي محمد نسب ویلي عذاب دي شو دا ولې راځي نه جواب الا خبردار یوم پاورت باندې اتیم شراب شیدویلا لیس نبی ګرځیدل د عذابانهم ددینا وحقو غیرب واشی به بده معنی ما کانوا به یساجون عذاب دا غڅ شو دی پر ټوکی کړی دی الله ګوربا پېنه شي بچی والزجر فعنا دي ولئن ذقنا الله كما وسكو انسان له خپل طرفنا رحمت بیت لریکو منه ددنا انه یقینا داینا امید او ناشکرا اوس دا منځل کې کفور په شباب باندې روي الله ما سره بد وکړو دی وکړو هغه اوس بل زجر ولئن ذقنا الله کو وسکو دلنا من نعمتنا صحت ورکو پراخي ورسره zarar نه مسد وشي دل راغلي نو خامخاوي ذهب السيئات الله تکلیفون عن نسمانا سمانه شرکی اعمال مو کړ د غیر الله په نامه نظر نو کړ عمل لا مصیبت لاړو یزما په تدبیر کنا انه یقینا داش الله وی کی او فخور اس دوزنده کله صفاتونه کوي اوس سایت کوم بشارت حاصل بدای چې انسانانو صبر کوي تاسو نیک عمل کې عمل وکړي د قران او سنت برابر الا الذين مگر هغه انسانان صبر او صبر کړي دي وعمل الصالحات او عمل کړي د قران او سنت برابر اولئک الله دې انسانانو لبکنه د اجر کبیر لوی اجر دی عمل صالح سمانا کوم عمل چې قران او سنت برابرۍ کل عمل وافق الكتاب والسنه عمل صالح دي نه شو چې پلانې سی وی دا ډېر عمل دی شرع جائز کړي شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي پای کم او کیف معلومي اندازې معلومه طریقه اجر کبیر قتاده رضی الله عنه فرمایي ودا کنه د جنت نه معنا د شي انسانان والله جنت نور داخل کی ال تولوا د وشيږي مخکې ورته مغفرت